عبدالحمید ابن محمود رحمت الله علیه فرمایي چې مونږ حج ل روانو او مونږ سره د حج مرګري مو ډیر زیات قافله وا په هغه کې یو مرګري داسې وي مونږ چې د کله د صفاح علاقې ته ورسېدو نو الته زموږ یو مرګري داسې و چې هغه مونږ ته په لاره باندې وفات شو. کله چې په لاره باندې مونږ ته وفات شو نو مرګرو مشوره وکړه چې دله غسل ورکو او د کفن دفن په معامله کې لګیا شو. وی چې کله مونږ هغه د پاره قبر کنسته او د کفن او دفن په معاملو کې لګیا شو وی چې لاړو مونږ لومبني قبر کله کنسته نو چې کته د هغه په قبر کې یو تک تور مار داسې ولاړ دی دنه په قبر کې مونږ هغه ځای بیا پرېښودو وی بیا بل ځای ته لاړو دویم قبر مو کنسته چې کله دویم قبر وکنسته نو بیا چې کوم دی په هغې کې هغه تور مار هلته موجود دی. ویلاړو دریم قبر مو کنسته چې کلم دریم قبر او کنسته چې کتل نو هغه مار په هغې کې موجود دی او تور خطرناک مار پکې موجود دی. وی مونږ بیا لاړو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ لاړو او مونږ ته دا ټوله واقعیا بیان کړه دغه شان مونږ روان وو مونږ ته یو مرګري وفات شو او هغه چې مونږ دفن کو دریم قبر دی چې هغه مولا وکنسته په هغې کې تور مار روزي نو اوس مونږ د سره سوکو نو وی چې بس دا خو د الله له طرفه را او د په زندګۍ کې داسې یو سکار کړی چې د هغې د وجې نه الله دته دا کیدی شي عذاب ورکړي او خلکو ته ښیي هم د عبرت دپاره. نو بس وی تاسو دک شان په قبر کې دغه کې بس دفن کې دی مار سره دفن کې وی مونږ لاړو بس هغه مار سره مونږ هغه دفن کو. وی کله چې راغلو زمونږ په زړه کې دا وسوسه وه مونږ وی چې دا به مونږ تپوس کوو چې د کس به څه کار کوو داسې د ده د زندګۍ کې داسې خامخا څه کار و چې د هغې د وجې نه دته دا سزا میلاوېده. وی چې رالو د هغه کور والا ورغلو تپوس هم ترېنه وکړو چې کله د هغه کور والا ورغلو نو د هغه کور والا راته وایي چې کله ده به د خوراک د دانې مانې او دغه قسمه څیزونه د خوراک دا څیزونه به یې خرڅول. وی د ماښام کوم څیزونه چې به ده خرڅوله نو د جوارو چې کوم دغه ورته وایي بوس موس وغیره د هغې دا پټ مټي ده وی دا به د خوراک په دغه کې شامل کړو او د هغې نه به یې ځان له د کور دپاره څه خوراک را لرې کړو او دا دوکه به یې کول او دغه ملاوټ به یې په هغه دانو مانو کې د خوراک په څیزونو کې وکړو. وی دا به دقه ګناه به یې کوله دا بس وی مونږ پوه شو چې دا دته د دې ګناه د وجې نه دا سزا میلاویږي چې د په قبر کې دا ماران راختل. نن سبا په زمانه کې که مونږ وګورو که ته وګورې دا تورې پتې استعمالوې که نه نو په دې کې دا اونو دا پانی نه دی را کړي او دی سور رنگ ورکړي دای په چیو کې شامل کړي. که ته دا دارونه وګورې که نه په د دې چڼې او د دې دارونو لپاره د دې په شان کاڼي کتلي او ته چې ګورې او که صفا دې نه کړه دا کاڼي پکې باقاعده هغه په لوښي کې داسې سمه کړنګا کړي چې وروایي چې دا خورانه خلک چې دی بوټو ته چې دی ته د دې په شان رنګ یې وله ورکړي او دا نری نری دا شګه چې کمي که نه باجري او د دې نه دا نری نری شګه راټوله کړي هغې له دا رنګ ورکړي دا یې پکې ګډ کړي. نن سبا حالت دا مساله څه ده په دې کې داسې قسمه څیزونه ملاوي چې سړي ته اړو پته نه لګي دا ملاوټونه په هر څیز کې په دې روژه کې به تاسو لیدلي دا قیمت چې به چا خرڅوله که نه نو دې له به دا رنګونه ورکړو دا سره رنګ به یې وله ورکړو او قیمت چې ونه هغه به یا د کلمون او یا د داسې څیزونه به یې جوړه کړې وه چې هغه خلک غورځوي بیا به یې وله سور رنګ ورکړو نو هغه به داسې ښکارېږي چې لکه دا خو بالکل له سرې غوښې قیمه ده. پس کې ملاوټ نشته. ما په پاکستان کې داسې یو څیز وښایه د دې خلکو به په قبر کې بیا څه حالي دی سره به الله څه کوي هغه معمولي غوندې هغه د خوراک هغه به پکې ملاول هغه به داسې څیز و چې زه نقصاندې نه و د صحت دپاره. دا نن سبا چې خلک کوي اوس دا سټرابري دا موسم دی په دې باندې خلک څونه خبرې کوي چې دې له کومې قسمه رنګونه او کومې قسمه دې له سوروالي دپاره رنګونه سپریګانې دا څه پې نه کوي. نو که کومو دغه دا کړي دي چا پکې دا کار نه وي کړی نه ولا رنګ ورکړي نه پې سپریګانې ډېرې کړي هغه زمینداران ورسره لاړه خراب شو. څنګه ورسره خراب شو چې د هغې په باره کې پروپاګنډه داسې شروع شوه ځکه چې ډېر خلک رنګونه ورکوي او سپریګانې په دې سټرابري باندې کوي نو هغه خو صحت د انسان تباه کوي دا خو د انسان دننه د هر څه خرابوي. نو زمونږ د خلکو به څه حالي مونږ وګورو که نه چې هغه وخت کې هغه ته په قبر کې زمونږ دا قبر خو به مړه د لړمانانو د دې مارانو نه داسې ډکي که نه چې مونږ د هغې تصور هم نشو کولی. دا نن چې مونږ په دې زمانه کې کمې لوبې کوو ما ته داسې یو څیز په دې پاکستان کې تاسو خولی شئ چې په هغې کې ملاوټ نشته دی په هر څیز کې ملاوټ دی.
بس الله دې زمونږ حفاظت وکي. خدای قسم سيزونو نه یاد ساتي ورزان ساتل پکار دي. سبا مرګ دی دا زندگی و بخت مشدي کې موږ سونه پیسې په دې ملاوټونو په دې سيزونو وګټو. الله ته مخامخ کیږو الله له بنو ورزو بیا بس جواب ورکو په قبر کې بس کو الله سره چې ملاويږو مخامخ کیږو بیا بس کو مو سره به دې څه جوابي